د انسان ذهن ته څه لیکل ګران نه دي، د انسان ذهن ته څه لیکل ګران نه دي، تراخه مه لیکه خواږه لیکل ګران نه دي. ځینې خلک د دې سپکو عادت شوي، ځینې خلک د دې سپکو عادت شوي، خدای قسم دی چې درانه لیکل ګران نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره به دغه شیشه مخاطب دی. ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یې او د صحت په ښه جامه به یې خپرونه د ادبي ګلونو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي پښتو ادب کې دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو راغلي یو سیمه چارسدې هشنغر ته راغلي یو ملګرو راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر راسره ناستې کوي رشید حیران صاحب. نو ډېر وخته مو ناخلم د ادبي ګلونو په نننۍ خپرونه کې ورته راځئ چې په شریکه هرکلی ووایو. رشید حیران صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو جهان مننه ستاسو د راتګ او ډېره مننه به هم کوم. خوشحاله شي. ډېره مننه ستاسو هم کوم چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راویستو. ډېره زیاته مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو. خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول نه ډومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېر زیات په خوشحال شو. جی غزل در سره شریک کومه چې که نازولی شوم ښکلی به شم، که نازولی شوم ښکلی به شم، څوک به مې ناز وړي نازولی به شم، خوله به په تار د امن وګنډمه بس څه به نه وایم غلی به شم. مننه. خوله به په تار د امن وګنډمه بس څه به نه وایم غلی به شم، که غریبۍ مې ګریوان پرېښودلو خپلو یارانو کې ښاغلی به شم. که غریبۍ مې ګریوان پرېښودلو خپلو یارانو کې ښاغلی به شم، که د وطن د پاره مړ شومه نو که د وطن د پاره مړ شومه نو د خزان ګل یم رژېدلی به شم. حیران وی زم د یار کوڅه کې مرمه، خیران وی زم د یار کوڅه کې مرمه، په شهیدانو کې شمارلی به شم. ډېر اعلی. رشید حیران صاحب ټول لومبې دغه کتونکو سره مو خپله لنډه غونته پېژنګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښایي. جی نوم مې رشید حیران دی او د چارسدې اشناغر خانمۍ زاهد آباد کلي سره تعلق ساتم او مطلب د شاعرۍ ابتدا چې کومه ده د 2015 نه را دې خوا هغه خپل کوشش هم جاري ساتلی دی. سمات ګوډ لفظونه را یوځای کوو مینهوالو ته ډالۍ کوو. ټیک ده جي. ملګرو سره دا هم شریک کوي پښتو ادب کې ډېر زیات اسناد دي نو تاسو کم صنف ډېر زیات لیکلی دا هم را سره شریک. ما زیات غزل کې کار کړلی دی، کوشش مې زیات کړی په غزل کې او نظمونه هم داسې دي 3 4 5 پورې تقریبا، خو مطلب کم زیات چې کم دی نو غزل. ټیک ده جي. ملګرو سره دا هم شریک کوي تعلیم مو څومره دی؟ تعلیم مې پی سی کړې ده د چارسدې عبدالعلي خان ډیګري کالج چې کوم دی هغې نه مې پی سی کړې ده او مخکې مې انشاءالله اراده ده را روان کال به مطلب مخکې سبق جاري ساتم انشاءالله. ټیک ده جي. نورې پوښتنې به درنه هم کومه چې کمې را یادېږي خو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم ورو. ملګري به هم دغه تمه لري نو غزل اړخ ته راځو، خپل یو غزل دوه را سره شریک کړئ نو ډېره زیاته به ښایي. جی ولې نه. غزل دی چې که خفا د خپل ژوندون د هرې ساه شي لیونی شي، خفه د خپل ژوندون د هرې ساه شي لیونی شي، ګیلې کړي د وختونو په ژړا شي لیونی شي. او دا زړه مې راته نن د محبت سندرې وایي، دا زړه مې راته نن د محبت سندرې وایي، دا زړه اکثر مین شي په یو چا شي لیونی شي. مننه. او وایي چې چاویل ورته هغه در پسې ځان وجني خبر یې، چاویل ورته هغه در پسې ځان وجني خبر یې، ویل یې یو خدای هسې لالا شي لیونی شي. مننه. او حیرانه بیا جذبو د محبت ته کوپر وایي، حیرانه بیا جذبو د محبت ته کوپر وایي، حیرانه چې د یار د چم مولا شي لیونی شي. او د بل غزل څه شعرونه دي هغه در سره شریک کوم چې که دا ستا په زنه خال دی لیونی، که دا ستا په زنه خال دی لیونی، ته خبر یې
دا کمال دی لیونی. واه زبردست. مننه. که دا ستا په زنه خال دی لیونی ته خبر یې دا کمال دی لیونی ستا د لاس نښې سنبالې مې ساتلي. ستا د لاس نښې. ستا د لاس نښې سنبالې مې ساتلي یو ګوتمه ده بل رومال دی لیونی. واه زبردست. مننه. او د دوه سترګو د تندي د لاندې جوړ دی د دوه سترګو د تندي د لاندې جوړ دی دغه خال لکه مشال دی لیونی. مننه. او دا یو زه یم چې په جار دې نامه اخلم. دا یو زه یم چې په جار دې نامه اخلم د بل چا دومره مجال دی لیونی. مننه. او ستا په ما پسې بد حال دی لیونی زما تا پسې بد حال دی لیونی. او بل غزل به در سره شریک کومه چې د ماښام نه تر سحر حیران ولاړ دی. د ماښام نه تر سحر حیران ولاړ دی سر د کوره که بهر حیران ولاړ دی او وږی تږی او نهر حیران ولاړ دی کلک مضبوط لکه د غر حیران ولاړ دی. مننه. او ستا په سر به ورکوي سر حیران ولاړ دی خړ پښتون د اشنغر حیران ولاړ دی. مننه. ما ستا په سر به ورکوي سر حیران ولاړ دی خړ پښتون د اشنغر حیران ولاړ دی چې پښتون وي نو د هر طرف مړ کیږي چې پښتون وي نو د هر طرف مړ کیږي که د لر دی که د بر حیران ولاړ دی چې پښتون وي نو د هر طرف مړ کیږي که د لر دی که د بر حیران ولاړ دی. خوشحال خان توره په لاس به راپاسیږي خوشحال خان توره په لاس به راپاسیږي پښتون بیا د چا په در حیران ولاړ دی. ډېر اعلی. یقینا دغه خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي ملګرو. یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کم چې په طول پوره وي او معیاري وي. په دغه لړ کې مو دغه ناستې را جوړ کړی دی رشید حیران صاحب. دا پوښتنه به درنه وکړم چې کومو ټولنو سره مو ناستې پاستې وي په دغه اړه راته لږه رڼا واچوي ډېره به ښه. د خپل علاقې دغه چیز وګورم که نه نو لکه زموږ علاقه د شاعرۍ په دغه سره یو قسم نه زه به یم وروسته پاتې شوي چې موږ خپل کوشش کړی دی چې خپل استاذ وګورو په خپله علاقه کې نو هغه موږ ته نه دی میلاو شوی. کوشش هم زیات کړی چې وګورو او زموږ په علاقه کې داسې ټولنې نه کېږي خو لږ شان مطلب لرې کېږي د علاقې نه که نه مطلب منګا کې کېږي یا داسې د اتیان ادبي ټولنه هلته چې کوم دی مطلب زموږ نه لرې دي نو دلته هم نه دي کړي او کوشش دی چې مطلب لاړ شو انشاءالله او ادبي ټولنو کې شرکت وکړو. ټیک ته جی. دا هم را سره شریک کوي کم مشران لیکوالان دی هغې کې مو کم ستر شخصیت ستاسو کم د خوښې شاعر یا را سره شریک خاطر افریدی. ټیک ته جی. زیاته وره صحیح ده. پروګرام کې درنه د بل غزل غوښتنه کوم نو بیا پوښتنې اړخ ته راځو. خپل یو غزل له سره بل شریک کوي نو ډېره زیاته به ښایي. غزل به در سره شریک کومه چې ارشاد په دم تعویض مضبوطه وه رشته مضبوطه نه وه. په دم تعویض مضبوطه وه رشته مضبوطه نه وه د دغه څو کسانو عقیده مضبوطه نه وه. او زما پښتون بچی نه د ټوپک په زور اخیستې زما پښتون بچی نه د ټوپک په زور اخیستې په لاس کې ورسره د سکول بسته مضبوطه نه وه. مننه. او زه ستا وم درکولم یې بابا رضا کېدو خو زه ستا وم درکولم یې بابا رضا کېدو خو راغلی ستا د کور هغه جرګه مضبوطه نه وه. مننه. زه ستا وم درکولم یې بابا رضا کېدو خو راغلی ستا د کور هغه جرګه مضبوطه نه وه. د شوې فیصلې د پاسه یې مړي پرون وکړل د شوې فیصلې د پاسه یې مړي پرون وکړل د دغه مشرانو فیصله مضبوطه نه وه. بیمار بچی پرون د 100 پیسو د لاسه مړ دی بیمار بچی پرون د 100 پیسو د لاسه مړ دی افسوس مجبور سړی سره پیسه مضبوطه نه وه. مننه. بیمار بچی پرون د 100 پیسو د لاسه مړ دی افسوس مجبور سړی سره پیسه مضبوطه نه وه. حیرانه حقیقت چې به یې لیدلو ماتېدی به حیرانه حقیقت چې به یې لیدلو ماتېدی به د دې دنیا بازار کې آینه مضبوطه نه وه. ډېر ښکلې ډېر اعلی. رشید صاحب پروګرام کې درنه به نور څه ورو که نه نور څه ستاسو به غوښتنې او زه بیا درته وایم. بلکل. یو غزل له سره بل شریک کړي نو بس بیا پروګرام راټولو. جی.
بل به سره یو غزل شریکومه چې په ارشاد تعویذونو د ملا امیدوار ختم ختم په تعویذونو د ملا امیدوار ختم ختم په هر څه پوه شوم یار په تا امیدوار ختم ختم مننه په تعویذونو د ملا امیدوار ختم ختم په هر څه پوه شوم یار په تا امیدوار ختم ختم د هغه ورځ نه په دې دوو رشتو اعتبار نه کومه چې رور پردی شو په کاکا امیدوار ختم ختم مننه او چې په معنی د اعتبار کلک پوه شوم د هغې رستو چې په معنی د اعتبار کلک پوه شوم د هغې رستو په چا مې پوخ شولو په چا مې اعتبار ختم ختم مننه چې مین نومه د خپل سوري نه به هم یریدم چې مین نومه د خپل سوري نه به هم یریدم چې اوس مین شوم په بلا مې اعتبار ختم ختم او حیرانه کله چې دنیا خپل ژوند ته پرې نه ښودم حیرانه کله چې دنیا خپل ژوند ته پرې نه ښودم د هغې وروستو په دنیا مې اعتبار ختم ختم. ډېر ښکلی ډېر اعلی ملګرو زموږ د پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول د خوندور شعرونه مو واورېدو. رشید حیران صاحب پروګرام اخیره کې په زړه مو څه خبره وي یا دغه کتونکو له پیغام ورکول غواړئ نو بلکل کتونکو له به دغه پیغام ورکړم چې مینه خوره کوي او مینه راغونډه کوي بس دغه په دوو ټکو کې چې مینه خوروئ مینه به راغونډوئ. صحیح ده جي ډېره زیاته مننه موږ کوو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو. ملګرو خپرونه پای ته رسي زموږ دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.